هند د کشمیر کشالي منځګړیتوب په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادعا رد کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر سبرمنیم جیشنکر ویل تر هغې له پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی تر څو پاکستان د پولې هغه غاړه ترهګري بنده نه کړي. د وزیر اعظم لخوا د امریکا ولسمشر ته هیڅ داسې خواست نه و شوی. زه به دا خبره هم تکرار کړم چې هند په دې اړه یو دریځ لري چې له پاکستان سره په ټولو مسلو په دوه اړخیز ډول خبرې اترې کیږي. د جولای په 22مه ولسمشر ټرمپ ویل چې وزیر اعظم نریندر مودي ورته خواست کړی چې له پاکستان سره د کشمیر کشالي په اړه منځګړیتوب وکړي. د جنوبي کوریا پوځ د 9 په ورځ د روس او چین پوځي اتاشیان تر هغې وروسته وروغوښتل چې د دواړو هیوادونو هوایي جهازونه د جنوبي کوریا هوایي حدودو ته داخل شوي وو. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت چارواکو ویل چې د دوی جنگي جهازونو په خپل فضایي حریم کې داخل شو. دریو روسي پوځي جهازونو ته د خبرداري لپاره په لسګونو ډزې وکړې. چارواکو ویل 2 چینایي جهازونه هم د دوی فضایي حدودو ته داخل شوي وو. د تیرې اونۍ په پای کې د بلجیم په کوڅو کې تر 100 زیاتې ژوندۍ مجسمې ولیدل شوې. د اروپا په یوه لویه میله لیوینګ سټاچیو کې هنرمندانو خپل فن وښود او خلکو ترې خوند واخیست. دغه تماشې ته تقریبا 50 زره کتونکي ورغلي وو.